سلامونه. زما د غټو زلفو یاره یو دېرش، پنځه څلوېښت، اته پنځوس، مجرد دی، شپږ اویا، ووایه ښه، صفر صافي، اته پنځوس، یو سل او دوه، یو سل او یوویشت، پنځهویشت، یو سل څلوېښت، یو سل دوه پنځوس، شپږ شپېته. سلام به برسریا، وعلیکم سلام. هسې نه منئ، هسې نه منئ. نوید پټان مړه تازه که څه تازه کم مرۍ تازه کم. 240 گنجیا دا خو مړه هر سړی لایو راغلی مې وره چې زه پسې راشم چې پته یې ولګي. سر خو دې ببر شوی دی اجمل خان مومن، هسې نه منئ. سیم الله خان جمیل وایي چې وخته دې مبارک شه. خدای دې وبخه، خدای دې وبخه، خدای دې وبخه. قیصر خان وایي سلامونه، وعلیکم سلام. پونټو محمد، دا لا څنګه نوم دی بیمبق. ام ابرار السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ښه، په داسې کم کسان راغلي هغه راغلل، څوک چې پاتې دي هغه به راشي. خبره مې ده کوله، که تاسو وګورئ ځای په ځای سیلابونه دي او زموږ د خلکو سوچ او فکر دا دی. په سوات کې دا بله ورځ نه بس دغه سیلاب را روان دی او نن بیا ده هم د خلکو سوچ او فکر او منټلي ته ګوره. زموږ په سوات کې د ټولو نه زیات تعلیم یافته خلک چې دی د مینګوري د بازار دی. لکه د مینګوري ښار چې دی هلته یو جانزیب کالج دی، یوه یونیورسټي ده، د سوات ښه کالجونه او سکولونه اس پي اس او دغه که نه دا ټول هلته دي. صحیح ده. د اخذې خلک چې دی په هغو پسې ام پي ای لاړ شي او وروره تصویران وله وکاږي. د هغه سره یو ډېر زبردست کیمرامین دی چې وروره په داسې خطرناک ځایونو کې زموږ ام پي ای له تصویران مخکلی کېږي. ته به وایې چې یا خدای پاکه چې دا کیمرامین به په شا باندې، اوس کیمره خو چې کوم سړی ونیسي که نه داسې په شا روان وي، ام پي ای صاحب را روان دی به شا خامخا به شا ځي. صحیح ده. نو د خبرې مقصد مې صرف دا دی چې ټول خلک په دې څیزونو غولېږي. ګوره په ټوله پښتونخوا کې ځنګلونه وسېځلی شول، ځنګلونو ته اور ولګولی شو. هېڅ چا یې تپوس پوښتنه ونه کړه. تر نن تاریخه پورې په هغې یو قسمه دغه نه دی شوی چې یاره د دې انکوایري وشي او خلکو ته حل ووایي چې دا اور څنګه لګېدلی. یوه خبره. دویمه خبره چې زموږ د سوات نه، ستاسو په ځیګونو کې تاسو حساب کوئ، زموږ د سوات نه په زرهاو ونې وهلی کېږي او ځي او د سوات دا تعلیم یافته خلک، دا غیرتي خلک یو ورځ دې ټرک ونه دروغو 10 منټه حساب نه کوو چې دا ته چېرته وړې ولې وړې. صحیح ده. هر سړی نن په سوات کې راوتی دی او خدای پاکه رحم وکړي. ته د خدای په دې قدرت، د دې کائنات، د دې نیچر باندې ته په خپله رحم وکړه چې خدای پاک په تا باندې ډبل رحم وکړي. چې ته د خدای پاک په قدرت باندې په دې نیچر باندې ته رحم نه کوې که نه، او ته ورسره کوس بازاري کوې، ته ونه نه پرېږدې، تا وروره ځمکه پرې نه ښوده خالي چې په هغې کې اوبه لاندې لاړې شي، تا ټول ځای سیمټي کو، لینټري دې کو، سیند ته دې وټې ووهلې، هلته دې بلډینګونه رخ کړل، هوټلې دې رخ کړې، د اوبو لاره تا بنده کړه.
نو د خبرې مقصد مې دا دی که موږ خپلې غلطیانې ومنو نو بیا به د سیلاب په ټایم کې بانګ ویلو ته ضرورت نه خلک کار د سیلاب د راتلو نه مخکې کوي دا نیچر دی او اوس کم کلایمیټ چینج چې دی په ټوله دنیا کې ایمرجنسي ریسپانس دا ټیمونه دغه مخکې نه کار کوي ولې هر ځای کې سیلاب په استرالیا کې راغلو که وګورئ په دنیا په هر ګوټ کې سیلاب اوس چې دی دا د ژوند حصه شوي ده زلزلې سیلابونه د دې د فرسټ ایډ کې خو د دې دپاره مخکې هم څه کول غواړي نو که ستاسو ایم پی ای بډې پورته کړي او که نه کوناټو پورې اوبه راغلي وي او کیمرامین تصویران د هغه وکاږي او بیا تاسو هغې ته خوشحالېږئ او تاسو دا وایي چې د ډېر غټ کار وکړو نو لعنت شه پته نالت شه په هغې سکول والا نالت شه په هغې پرنسپل نالت شه په هغې پرایویټ سکول چې ستاسو نه یې پیسونه اخیستي او تاسو ته یې د سره شعور نه دی ښوولی دا دړاغه بړاس چې دی دا ما وخت کو ولې زموږ د سواد د ټولو نه تعلیم یافته خلک چې دی د هغو هیرو چې کوم دی همدغه ښه کیمرمین چې د چا سره دی هغه دی وخت د خدای ظالمه ستاسو د مینګوري یوه نالۍ ده که دا په کال کې د دې مونسون نه لږ مخکې صفا کېدی د دې نه دا پلسټک لر کېدی که دې یو قانون پاس کو چې یاره پلسټک به نه استعمالیږي نو ظاهري خبره ده چې نن به دومره تباهي او بربادي نه کېده او تاسو به یو تصویر ته نه خوشحالېدئ نو نالت دې وي په داسې سکول نالت دې وي په داسې سبق چې سړی په یو تصویر باندې خپل دومره تاوان وبخي سړی په یوه دوا باندې خپل مړی وبخي او بس وروره په یو دغه باندې ټاسمرمر په رغېدو باندې دا قام د سره ترقي نشي کولی د سره نو خبره زما د سواد د تلو نه ده دا کم چې پکې تاسو کمې توره وکړه زما صرف او صرف تاسو ته دا وینا ده ما چې څومره شروع کړې ده اوس چې زه کم کمنټ ینم هر سړی راځي او دا خبره کوي چې نه موږ به رانوان وټ چې دی ابه دې کیمرامین له ورکوو ولې ټول کار خو کیمرامین کوي که نه ټوله خبره په سوشل میډیا باندې دغه کیمرامین را روانه کړې ده او هر سړی د دې تپوس نه دغ شوی نالاجه شوی دی یو کس دا تپوس نشي کولی چې د بی بي زویه تا د دې نالۍ صفایي کړې ده په دې کال کې دې له دې څه بجټ منظور کړی تا په اسمبلۍ کې خوله وازه کړې ده تا یوه خبره کړي تا یو قانون پاس کړی دی تا څه کړي دي 10 کاله وشوه 10 په سواد کې یو صحیح ډاکټر دی چې زموږ ایم ان ای دی یو هومیوپیتیک ډاکټر دی د نورو ټولو دغه د ایم پی ایس ایم ان ایس تعلیم تاسو ګورئ او د هغو بیا کارکردګي وګورئ او د هغو په اسمبلۍ کې تقریرونه وګورئ د یو کس په درته هم میلاو نشي او افسوس په دې خبره راځي افسوس په دې خبره چې زموږ مینګوري خلک چې دی د ټولو تعلیم یافته دي او د ټولو نه زیات هغو بېوقوفه رغېږي او بس دغې تصویرونو ته خوشحالېږي یاره که یو کس خو ورته ووایه وروره په ما باندې قیامت دی زما کمیس نشته زه له غړ ولاړ یم ستا کیمرامین زما څنګه تصویر وکاږي د دې نه بله غټه خبره شته نو داسې تعلیم دی په بلا ولګي چې ایم پی ای راشي ستا تصویر وکاږي او کمیس دې وخت کوي او که دا مشر څه نشي ویلی ده خو به کشران که نه چې دا دې کومه کوس بازاري شروع کړې ده د مال نه لا خلاص شو د دغه نه لا خلاص شو سړک یې را لاره ویوړو د غیر الله ویوړو او ته راځې او ستا کیمرامین صرف پروټوسیشن کې وځي 13 کال هم سیلاب راغلی د 13 کال چې کوم متاثرین دي د هغو نه تپوس وکوئ وایي تاسو له حکومت څومره پیسې درکړي پته به درته ولګي او دا به هم تیر شي صرف په دې پروټوسیشن د دې خلکو نه ځان خلاص کړی شي او بیا اخوا ایکس هم نه نو یو کس خالد لیکلي دی وایي چې وایي زه نن سیند ته وتی وم او هر سړی ولاړو وایي یاره تش سیلاب دی څه پکې نشته چې راونیسو د دې خلکو دا منټیلیټي چې ده که دا تاسو نه یې لوړه کړي صحیح ده قسم مې په خدای د دې نه هغه زاړه خلک خو تعلیم به یې نه و زموږ سره د دې وینا دغه خو به نه و یاره موږ وایي پلانکې سړی نه پوهېږي تعلیم یې نشته صحیح چې تعلیم هم وي د یو کس
او د هغه هم ښه اوس یو کس ولیکل وایي دغه دی دا کم کیمرمین چې زه خبره کومه دی دغې MPA لګېدلی دی دلی او د ده رورلی په 14 سکیل کې نوکریان یې هم ورکړي دي او خامخا به یې ورکوي د دقې یو کیمرمین د وجې دی به را روان 15 کاله هم حکومت کوي دا به تاسو یاد ساتئ او د ټول سواد دا حل دی وزیر اعلی وایي زه په خپله نګراني کوم ټوله خبره په سوشل میډیا ناسته ده 1200 دي که 12,000 کسان چې دي هغه په دغه اخیستي دي د سوشل میډیا باندې اغستی جاوید بایجان هم میسج کوي ډیر مننه او ټول دغه حساب کتاب روان دی دا کم چې د 10 کالو نه په ښکته دي ځوانانو او که تاسو په دې سیزونو غولېږئ یاره ستاسو سر د ویشتو دی په تاسو باندې د چیرمن ما هغه چل کول غواړي تاسو ته د سره د ژوند کولو حق نشته د هغې وجه دا ده چې تاسو د دومره تعلیم باوجوده څنګه دوکه کیږئ ستاسو ونې ووالی شوې ستاسو ونې ځنګلونو ته اور ورته کړی شو تاسو تپوس پوښتنه ونه کړه صحیح ده ستاسو په کوڅه کوڅه کې د چیپسو خپلې کارخانې دي او هغه چیپس خرڅوي او دغه دکاندار چې دی هر سړی راځي د خپل دکان مخه صفا کوي او هغه ګند چې دی دغه ته یې ولي نالۍ ته یې ولي د هر کور دغه حل دی چې دا نالۍ بندې شي دا اوبه به چېرته ځي ګوره اوبه چې دي د دې نه سیلاب څنګه رغېږي مخکې خو به هم دغه بارانونه و د دې نه به ډېر ډېر بارانونه فهد وایي ګوره په دې کې زه پارټي بازیانې نه کوم په تا باندې به زما خبرې ډېرې بکواس لګي صحیح ده خو حقیقت دا دی چې تاسو دا کم په تنخواه 15,000 روپۍ په تنخواه چې د سوشل میډیا ول اغوستي دي ستاسو ذهنونو ته جرندې وهلي دي تاسو یې د ښه او بد په تمیز باندې وسلې که ستاسو دماغ کار نه کوي ستاسو وروره هر کال سیلاب راځي ووایې د خپل MPA نه تپوس وکړه د خپل MNA نه تپوس وکړه وایې ستا 10 کاله وشول تر نن تاریخه پورې تا کم قانون پاس کړی دی تا تر نن ورځه پورې څه کړي دي تپوس خو وکړئ که نه ایکس دې دله نه کوي نو د خبرې مقصد مې دا دی چې ګوره کله چې دا باران کیږي د دې دپاره ښه دغه څه وي چې ستا ځمکه وي او هغه کال په کال اوړي او کرونده پکې کیږي دغه اوبه چې ده دا ځمکه چې ده دا اوبه زر جذب کوي صحیح ده دویم که داسې ځای وي چې هغه وړي نه او دغه کیږي نه که په هغې کې کبل وي نو دا اوبه په ښکته ځي او دې ته وایي واټر ټیبل دا کوهي چې به کوم یا دا نور بورینګ چې تاسو وکنئ د ځمکې نه اوبه چې دي دا داسې نه ده چې دا بس لکه د ځمکې ته د بل طرف نه پیپ تلی هم دا د باران اوبه ښکته لاړ شي او بیا خلک د کویو نه او د دې نه راوکاږي نو دویم چې په کم ځای کې کبل وي یا دغه وي کومه ځمکه چې ماټاکه شوه تاسو وګورئ د هغې نه به اوبه ښویېږي او ځي به بیا زمونږ چې کوم د زراعت د کروندې ځای و په هغې کې موږ نل کړو شلتالان په شلتالو موږ له پاسه کوو سپری هغې پاڼې چې دي هغه اوبه ځان ته نه پرېږدي ورپسې هغه ځمکه نه کنلی کېږي چې هغه ځمکه دا اوبه ځان ته راکاږي صحیح ده کبل نشته زمونږ زیاتره ځمکې چې دي د هغې کې وروره هر سړي دا کار کړی دی او بچي راوړي دي هر سړی لګیا دی وروره دغې ځمکو ته لاړو کورونه یې رخ کړه اوس هر سړي کور رخ کړی دی خو چې د کم سړي سره پیسه راغلي ده هغه وروره د نادیده و په شان زما پورې په غولي کې هم خلکو ماربل او ټایل لګولي په غولي کې اوس هلته هم اوبه ځمکې ته نه ځي نو وروره دا خو د خدای سیستم و دا خو یو سرکل و د دې قدرت خو تاسو خیال ونه ساتو نو دا باران چې کیږي دا به چېرته ځي دا به خوړګو او نالو ته راوځي بیا هغې کې تاسو واچول پلسټیک صحیح ده هغه پلسټیک چې دی هغه د لارې کوڅې هغو بندې کړي دي نو تاسو ماته ووایئ چې څه وکړي دا اوبه چېرته لاړې شي لاره خو به وله ورکوئ که نه په سیند کې تاسو هوټلې رخ کړئ د سوات د سیند غاړې ته لاړ شئ وروره دنیا رسټورنټ دي غیر قانوني رخ شوي دي هوټلې دي غیر قانوني رخ شوي دي هر سړي وټه وهلې ده اول ورته پټی راوغځئ او بیا لږ وخت بعد دغه وکړي نو د بې زامنو چې د اوبو چا لار اغستې ده یو فکشنل دغه درته وایم دا قیسې چې دا د رښتیا نه خو خلک یې بیا په موقع راغی وایي داسې کار و
چې یو سړی راغی د وخت په باچا پسې چې باچا سیلاب راغلی دی او ته یې پوهه کړې چې زموږ نه قلار شي هر سره راله خرابوي او را روان دی او تباه کوي. باچا ورته ویلي دي چې داسې کار دی چې دا اوبه چې وي سیلاب دی ستا نه مخکې په ما پسې راغلی ما ته یې ووي چې دې خلکو زما لاره نیولې ده او ما نه پرېږدي چل کوم وی ما ورته یې چې داسې شی دی چې ته خپل تپوس په خپله کولی شي نو ما ته د دغه ضرورت نشته چې ستا لاره یې نیولې ده ورشه مې. نو یې زه څه وکړم ستا نه هغه مخکې وي هغه راغلی وی ما ولې اجازت ورکړی اوبه چې کم دي د خپله لاره نه پرېږدي. که تاسو په کلایمیټ چینج نه پوهیږئ او تعلیم یو کړی وي ښه نسوار غټ غټ چونډۍ لګوئ او د کېږئ او د خدای چې کله باران وي په څلور واړو دغه باندې ګوټونو کې ودرېږئ او خدای پاک ته بانګ وایئ چې هغه د هر سره کنټرول کوي. منم چې خدای پاک هر سره کنټرول کوي. خدای پاک د رزق وعده کړې ده دا زموږ په ذهن کې یو خبره ایښودی شوې ده خو اوس یوه وچه ډوډۍ وي او د پیازو دغه وي غوټه وي دا هم رزق دی. بل سیټه چرګان او پولاوان بیا هغې چرګ او پولاو ته بیا مالدار خلک څه وایي دا پروټین دي دا کابز دي دا فیټس دي دا فایبرز دي اوس رزق خو دا هم دی وچه ډوډۍ او پیاز او وچه ډوډۍ دغه پولاوونه چرګان چرګ ته خلک پروټین وایي وریجو ته کابز وایي که نه سبزیانو ته فایبرز وایي. نو خدای پاک د پروټین د فایبرز او د دې څیزونو واده خو نه ده کړي. خدای پاک ستاسو سره دا واده خو نه ده کړې چې وروره ته به په اقرا پبلیک سکول کې سبق وایې که ته به په اس پی اس کې وې او که ته به نه وې خدای پاک به د رزق واده کړي خو خدای پاک د علاج او د هسپتال واده خو د چا سره نه ده کړي. نو بس ته د دې څیزونو نه راوځئ. دا په اسانه او آرامده ژوند چې تاسو ځان له راښکړی دی که نه او هغه چې وایي مغه یې الله به خیر کړي د دې مغه یې ژوند نه راوځئ. دا هر سره اکسپټ کوئ چې وروره څه روان دي او موږ له څه کول پکار دي که نه بیا به دغه پنسې ټاپ وهئ اورې او وایي چې دا چل دی او دا چل دی زما مرۍ ونښته او تاسو ټول دی الله د داسې اپتونو نه دغه کې وساتي. خو دا افت موږ په خپله راولو. د خدای پاک زموږ سره خصوصي دشمني نشته. که وې د دې اسټرالیا سره وې وه اوس هم د سهارې 3 بجې دي خلک لګیا دی دا شرابونه کبابونه به کوي او درز غوبل به رغي. نو خبرې مقصد دا دی چې په هر ځای کې بیا چې کله تاسو د قدرت سره هغه دغه وکئ که نه پیچواړ وکئ نو دا منئ چې دا ستاسو خپل دغه دی غلطي ده. هر سره بیا د خدای پاک په جولې کې مه وراچوئ چې خدای پاک زموږ نه خفه دی. ولې ستا نه خفه دی؟ ځه ما ته خو دې سړی یو ریزن وښیي که نه چې خدای پاک د انګریز نه دی خفه خدای پاک په لاهور کې د پنجابي نه دی خفه په انډیا کې د سیک نه دی خفه نو ستا نه ولې خفه دی؟ څه چل دی؟ دا دروغ ځان ته ویل ښه مونځونه کوئ ښه اودسونه کوئ تبلیغ له ځئ خو د قدرت چې کم دغه دی د هغې حق ورکوئ او د دغې تپوس کوئ په خپله هم په دغې کې لاس اخلاص کوئ. که دغه نشئ کولی نو غر کې او تباه او بربادي او هر ټایم به وروره دغه د دروغو د جړاګانې کوئ. خدای پاکه رحم وکړي خدای پاکه رحم وکړي. خدای پاک ولې رحم وکړي چې تا د خدای پاک قدرت سره دا کلواړ وکړو هر سره دي چې دي الټه روان کړل نو د خدای د قدرت سره خو ته په خپله انصاف نه کې هستا سره ولې وکړي؟ نو چا خبره هل صرف جماعت اسلامي نه چې تاسو خپلې غلطیانې نه منئ او تاسو ته ځان ډېر دغه ښکاري معتبر او دغه نن چې یې په خوړ په منځ کې چا کور رخ کړی یا به ورسره جومات هم رخ کړی د هغې سړي نه تپوس وکړه هغه دغه نه مني. د کالام هغه دوه جنګې دغه چې دی که نه دوه جنګې د هغې په منځ کې دغه رخ شوی دی جومات دی اوس د خدای پاک قدرت له دوکه په دغه یو جومات باندې ورکوي. د سیند په منځ کې ته جومات راغی خو د دې سیړونو ته تا دغه هم رخ کړي دي که نه هوټلې هم رخ کړي دي حاجي صاحب. نو خبره هم دقه ځای دی چې زمونږ سترګې دقه ځای پټې کړي الله یاره وایي او جومات یې د څه نه رخ کړی تېر کال چې وړو پترونه صرف او صرف
چې د خلکو خولې بندې شي د سیند په منځ کې یو څو پترۍ لګولي دي او جومات یې راښکړی او د هغې په خوا کې وروره زبردست او ښه سټیل او سیمټو والا دغه لګولي دي په هغې باندې له پاسه دغه رخ شوی دی هوټل یې رخ شوي دي. نو وروره چې تر څو پورې په خپله بېمانه یې که نه خدای پاک به مو په داسې دسیسې کې ووهي د هغه د قدرت حق چې تاسو نه ورکوئ هر کال به دا چلونه وي او دغه ام پی ای چې دی هغه به د خپل کیمرامین سره راځي او د چا به لغړ تصویر اخلي او د چا به په نیمو جامو کې تصویر اخلي او ځي به او تاسو به یې هیرو. ماله افسوس په دې خبره باندې راځي چې زما دومره تعلیم یافته ملګري چې څوک په انګلینډ کې دی او څوک په امریکا کې دی هلته هم سبقونه ویلي او هغه راځي او ماته وایي یاره وایي ستا په سترګو چتې ناستې وایي ته دا ام پی ای صاحب کار نه اپریشیټ کې. ام پی ای صاحب زه په ځان واچوم څه چل ورسره وکړم. ام پی ای خو راغلی دی او دغه تصویران یې وکاږل یوه جوړه په 1000 روپۍ به هغه اغستي خرابه کړي به او په هغې کې لاړو وګرځېدو په اوبو کې د خلکو سره یې سلامونه وکړل. د ده د اول نه واخله د 10 کاله د ده وشو دغه خو احتساب خو وکړه که نه. زمونږ په سوات کې یوه نالۍ ده اکه په کال کې یو پیره صفا کېږي زه یم چې دومره تباهي به نه کوي. نو خبرې مقصد دا دی موږ ګونګیان یو موږ له نه د خبرې چل راځي نه موږ خبرې کړي دي خبرې نه کوو نو غلي هم نه پاتې کېږو چې کم سړی ډېره شوبازي کوي زه ځان نه شوباز شریف راښ کړی هغه مونږ وایي یاره دا خو وایي کافر سړی دی یاره منمئ. او سوات خلک تاسو به وینئ د دغې ام پی ای نوم په زلاکیم دی او دا خلک په وله بیا ووټ ورکوي که ورې نه کړو راشئ زما په دې مخ لاړې توکئ لاړې نور خو جو بس طالبانو یې راولي دي تښتېدلي به اسلام آباد کې ناست دي خو دغه یو چې دی د ډرامو دپاره په سوات کې او د دغه کیمرامین دواړه وروڼه یې سرکاري نوکران کړي هم دي او کیمرامیني ورسره اوس ته سرکاري نوکري خو سرکاري نوکري کوه که نه کیمرامیني څه شي لګې. او زمونږ د سوات خلک ورته ډمامې وهي وایي زمونږ هیرو دی او بس د خلکو تپوس کوي د خلکو پوښتنه کوي. کم ټایم کې چې قانون رغول وي د دې دپاره اواز اوچتول وي د دې دپاره کار کول وي هغې ټایم کې دا خلک ودی بس په عین موقع کې سړی مړ شو ته ګوره سړی چې مري که نه د هغې نه مخکې د هغه ته ښه ډاکټر میلاو شي په هسپتال کې د ورته کټ میلاو شي او ښه علاج دی. اورې علاج دغه موږ نه کوو زمونږ سره د چا د علاج غم نشته زمونږ سره د چا د ډاکټر غم نشته خو چې سړی مړ شي د ټولو نه مخکې به ورته ام پی ای او ام ان ای را رسېدلی ته به وایي چې دې سړي دا کس نه وي بخلی د جنازه نه کېږي. ما یو کس داسې ونه لیدو چې ام پی ای د لاس نه رانیولی چې وروره ته په جنازه کې څه کوې ته خو ما یا پېښور ته لیږلی صوبایي اسمبلۍ ته یا اسلام آباد ته لیږلی چې ته هلته موږ له قاضي نصانځي وکړې ته دلته څه کوې ته که زما دې مړي له راځې ولې راځې تا له ما دې له وټ درکړی. خو دا څیزونه چې یو سړی ښه په ښکاره سترګو باندې په ښکاره سترګو باندې وایي په غړېدلو سترګو لالی بیلم د بېوسۍ زور مې رګونه شوکوینه. خبره دا ده چې هر سړی دغه شان سترګې غاړی او یاره په دې په 2022 کې د خلکو سره دغه شان بېوقوفتوب کېږي او دا خلک بیا هم ځي وایي دا زنده‌باد او دا زنده‌باد. نو د خبرې مقصد صرف دا دی ماته پکې داسې کسان هم دغه کوي میسیجونه عدنان افغان چې دي زما سبسکرایبرز دي او پیسې رالیږي ډېره مننه. زه په کار یم اوس په بیا کار له وځم زه راغلم ما صرف تاسو ته خپل یاخته ښوول که نه او په سوات کې چې څه روان دي یا په پښتونخوا کې چې څه روان دي بلکل د افسوس مقام دی خو زه د دروغو خبرې چاته نه کوم زه د دروغو پوسټونه نه کوم دا حقیقت دی یو څه کال وشو بل کال به د دې نه خطرناک وي بل کال به د دې نه خطرناک وي ولې زموږ ورته تیاری نشته او که تاسو وس وایه چې الله رحم وکړي وایي که صحیح ده یو کس وایي لایو به نه ډیلیټ کوې بس ستا دپاره به 2 غنټې پرېږدم او چې ته ورسره څه کوې ډاونلوډ کوې
که زما دا کنځل منځل تېره ګوره زه چې لږ جذباتي شم نو ګوره پښتانه یو صحیح ده موږ 2022 ته راغلو 10 کاله د انټرنیټ وشو صحیح ده چې راغلی دی یا لکه 10 نو 15 کاله وشول په دې 15 کاله کې به دې پښتنو دا ټوله دنیا په انټرنیټ نه لیدلي دا پښتانه ولې د دې دا ذهنونه دغه شان بندي لکه مخکې خو جوزه خبره د مدرسې و د یوې مدرسې خبره به بلې مدرسې ته نه تله د یو سکول خبره به بل سکول ته نه تله اوس خو وروره د دغه څیزونو نه هم تاسو راخلاص شوئ زه د استرالیا نه لګیا یم او تاسو وروره دغه ځای په سوات او مردان او چارسده کې زما خبرې اورئ زما اوس دومره درځي نو بیا ولې تاسو دا ډنګ ډونګی راغستی دی او لکه ځان نه یو سم بکوم رخ کړي تاسو سره چې دا دوکې کېږي تاسو په دې ولې نه پوهېږئ او دا ام پی ای چې په تاسو پسې داسې راځي الله د شاید اپریدي لور راغلي ده ام پی ای تصویران وکاږل او تا ویډیو جوړه کړي دا خلک دي د اپریدي لورو او د بل اپریدي ښځې دا خیر د یو شیخ اکاونټ دی خو اوس د هغې په نوم یې راښکړی مونږ یې هم خوشحاله وو او دی هم خوشحالېږي خیر دا خلک د ما له واک اختیار راکړي دا خلک د ما له ووټ راکړي او که ما تصویران وکاږل جو ټول لاش یې ورباندې وخیجي هر څنګه چې کنځلو والی او که دغه والی خو خبره دا ده چې تاسو ما له واک نه دی راښکړی زه چې که هلته لاړم او په جومات کې هم مخې ته ودرېدم که نه 3 کسانو به زما د مخ نه یو څو کړسه وخت کې چې شاته شه ته څه وکې زموږ خلک چې دی هغه داسې کس له واک او اختیار نه ورکوي چې د هغو د حق خبره وکړي که نه ډېر شل او ګوډ یو اسامبلیانو ته لیږلي دي او ناست دي وروره څوک د عمران خان نه تاویږي او څوک د زرداري نه تاویږي را دي شي دا خلک تپوس دې وکړي یا د دې قانون سازي وکړي یا د یو ام پی ای راشي چې یاره ما یوه بورۍ راغستې و هغې ته مې شګ اچولي و او دلته مې یخودې ده او زه د کلایمټ چینج نه خبر یم چې دا چینج به راځي او دلته تباهي بربادي به کېږي یو کس دې وښی یو ام پی ای یا یو ام ان ای چې زما دومره تیاري وه د دې سیلاب نه مخکې یوه بورۍ شګه زما دومره تیاري وه یو کس دې دا وښی یو نو د بیبې زامنو وټ ورکوئ د خپل نیکه میړله او تپوس زما نه کوئ چېره تا ویډیو وکړه زما کار دا دی چې زه په خلکو کې شعور وروټک وهم تاسو نران شئ ماله بیا ووټ راکئ او چې زه د له دا سیلاب د دې نورو په کونه بیا ورمنډم او که نه خبره دا ده چې د ووټ په ټایم کې یو بل دنیا میړه وي صحیح ده کم سړی چې د هم دغه شان تصویران وکاږي او کم سړی د له دغه کوي ښه کیمرامین وي او ښه ستاسو په سترګو پټۍ لګولی شي وګورئ چې د کم سړي سره غټ ګاډی او ډېر ورسره دغه وي هغه ته به ډېر خلک راټولیږي هم خلک به هغه له ووټ هم ورکوي خو زه د کلي یو غریب کس چې ستاسو د حق خبره کوي او ستاسو نه قسم په خدای چې تاسو ورسره لاس نه میلاوئ ناس دا پریدي لور ته اوس کمنټ وکړه خبره دا ده چې د کم سړي سره ډېر ګاډي و ډېر پروټوکول و چې ته ورته نشئ رسېدلی ستاسو په کونه کې خارښي تاسو هغه له ووټ ورکوئ که نه دا وګورئ تاسو تر اوسه پورې چا له ووټ ورکړی هم ټول یو دقې خلکو له ووټ ورکړی او چې دغه نه وي نو د ټولو په کونه باندې د عمران خان هوا ورنوتې ده د عمران خان جامې خوښ دي پیزارې خوښ دي چشمې خوښې دي د هغه غټ یختۍ خوښ دي دنقتې خوښ دی د هغه منډې خوښې دي نور مو څه خوښ دي راته ووایئ نورې کړي څه دي هغه راته ووایئ که یو بل خوښ وي که د زرداري کس یو خوښ وي زرداري ته خو وروره ظاهري خبره د غټ سړی ځان نڅولی شي د هغه سره غټ ګاډي دي د نواز شریف هم دغه حل دی تاسو په کلي کې محله کې ام پی ای ام ان ای نه دی زموږ غونډ سوه دی یوت کونسلر تحریک انصاف کسان کونسلر تحریک انصاف میر یو ځای کې پته نه لګي چې هغه خلک ړانده و که کاڼه و د فضل الرحمن پهلوان مولوي صاحب کسې میر کړی دی نور ټول تحریک انصاف والا بیا دا 10 کاله وشو چې ټول ام پی ایز دغه تحریک انصاف والا بیا ام ان ایز 3 واړه تحریک انصاف والا بیا زمونږ یو دغه رغېږي سنیټر هغه د عمران خان دپاره هغه په دغه باندې چې هغه روړه وهي
دا کس نه سنم جاوید فیصل جاوید دی که څه دی هغه چې وایي عمران خان دغه په سټیج چې ولاړي زمونږ د سوات ایم پی ایس ولګېدل هغه یې سینیټر کو هغه تر نن تاریخه پورې سوات ته نه دی راغلی سوات غی هم نه چې په سوات کیسه روان دي نه د سوات کیسه کار شته دغه سینیټر د سوات دی بیا زمونږ سره د ټولو نه غټ او طاقتور سړی څوک دی زمونږ سپین خان سپین دادا زمونږ وزیر اعلی یلکه د سوات خلک په کمه خوله باندې دا بحث کولی شي چې زمونږ حکومت نشته یا زمونږ په حکومت کې لاس نه رشي یا زمونږ په سوات کې کارونه ونه شول ستاسو نه خو هغه بګۍ پرویز خټک خو ولاړ شو نو ښار ته وګورئ هغه غل حیدر هوتي خو هغه خو جوماتونه هم وران کړل او نوي جوماتونه یې په مردان کې رخ کړل د سوات خلکه تاسو په کمه خوله باندې په سیاستو خبرې کوئ ځئ او تاسو په سیاستو پوهیږئ یو وایه غړانده به کې چارباغ والو په خدای یقین وکړه په سوات غوندې کې ځای کې په چارباغ کې د پهلوان مولوي صاحب د فضل الرحمن چې ورته وایي د دې میر له خلکو ووټ ورکړی نو د دې خلکو څه دغه دي د دې خلکو سیاسي سب بصیرت دی دی به فضل حکیم ته ګډېږي که نه ګډېږي چې الله د بوډا سړي سره یې په خیر وکړو الله هغه دی د ماشوم سره یې په خیر وکړو الله ماشوم له یې کوږۍ له یې لاس وړو خدای قرآن ته وګوره که تاسو په سیاستونه پوهېږئ نو بل پې مه کنځئ ما ته تاسو دومره کنځل وکئ چې زما یو د سیاستونه ړت ورکړو که نه او زه دا څیزونه په ریکارډ نه پرېښودل غواړم ما ته سبا به خلک دا د دې څیزونو نه خلک دغه راغی میمز به ته وایي که څه بیا به سواتیان قارئ ډیډک چیرمن نو ټول ړانده کاڼه راغونډ شوي دي وروره چې تاسو په سیاستو نه پوهېږئ د پاره د خدای قلاره کښېنئ نور مو په دې عمران خان او فضل حکیم باندې مه غایئ صحیح ده دا خلک ښه شوبازي کولی شي 10 کاله یې تېر کړي دي راځئ چې پوښتنه دې وکړو په 10 کاله کې تا څه کړي دي 15 کاله خو زموږ د خپل وزیر اعلی دی که نه په دې 15 کاله کې څه وشول او بله خبره دا ده چې هر شی په حکومت هم مه وراچوئ تاسو هم د لختو نالو دغه ته د ګج پلیسټیک چې دی دا شی دا چې تاسو واچوئ که نه نو دې نه اوبه وځي نه وځي دې که نه بیا وروره چې د چا غټ لاس رسي جو هغه په خوړ کې وروره واټه راوچته کي د چا چې بیا سره پیسې ډېرې جو هغه په سیند کې واټه او غټ دغه راوچت کي نو وروره خپله هم له د دې قام باندې لږ رحم وکړئ د خدای په قدرت باندې لږ رحم وکړئ صحیح ده او چې دغه نه وي نو بس وروره کال په کال به دله زه راځم او ویډیو به درته کوم فضل حکیم به کال په کال راځي او تصویران به وکړي او دا به خلکو به ګرځي او شی چې دی روان به د دې سره زما نه په ګاډي کې زما میک بک پاتې شي لیپټاپ زه ځم په هغې پسې اوس زما په دې دومره خبرو کې ذاکر الله خان ته صرف دا شی په نظر راغی وایي د هندوانو په شان تاسو کې چې صحیح سړی د رومنډي که نه اورې تاسو به هلو پوه شئ زه څه ویم لکه دا هر سره زه ویم د دې څیزونو نه وځئ اوس دا چل ما د هندوانو د دغه نه کړی که نه دې چې خو موږ معافي هم غواړو زموږ په خلکو کې بس دا څیز نه دی دا چینجی چې تی نه وتلی سلام دې وکړو سلام دې ونه کړو د هندوانو په شان دې لاس ووهو او لاس دې ونه د خدای ظالمونه د دې اکسټریمیزم نه راوځئ اورې زما دا چل وکړو نو زما دغه بګوانه دغه 100% ما د هغه دپاره کړو نو خبرې مقصد دا دی چې ټول ولسې په شړه هړم یې او بس دقه مړه تاسو ښه یې داسې چې بس سیلاب ډېرېږي که نه څلور طرف ته ودرېږي او بانګونه وایي الله به خیر کوي عمره زما مرۍ ما خپله وغوله د وختي نه لګیمه چې وروره باران چې کېږي دا اوبه ځمکې ته راځي د ځمکې لاندې څنګه کوزېږي که نه دومره غټه قصه ما په هغې وکړه د دې دپاره بیا خلک ډنونه رخ کي څنګه چې موږ د کډر دپاره دغه دخ کو دقه شان کوي خلک دغه کي د کډر امره او د
چت هغه اوبه چې دي هغه ته لاندې دغ کوي. دا اوبه چې دي دا لاندې لاړ شي، بیا خلک یې راوکاږي، بس فلټر کېږي، څکي. بیا وروره په کور کې ټول ځای چې دی دا سیمټي کول نه دي پکار. په دې کې کبل نل کوي چې دا اوبه په ښکته ځي او داسې نور. اوس وروره هر سړی راځي، هارون رشید زما کلاس فیلو، ګوره ده ما ته په قار باندې پیسې راولېږلې که نه. نو دا خلک چې دی، دا خلک د دې ته به زه لکه دې ته به زه څه وایم؟ تاسو چې خلک الالئ که نه، او د دې دپاره دې الال کې یاره چې ځه په جنت کې به تاته 2 حورې میلاویږي، د دیز نه واله، د خپو نه واخله، د دیزې پورې به په دې کې دغی زعفراني، دا به بیا مشکي، دا به امبري. بس ته وایې ها الاله ومې. یلکه وروره دا عقل نومې څیز په تاسو کې راځي او که نه؟ ولې ځان دوکه کوئ؟ ولې د بل په دغه باندې تاسو دغ کېږئ؟ یو په هر شي کې تاسو ته اسلام او شیطان مولي ښکاري. که تاسو د دې اسلام نو د شیطان نه د دې څیزونو نه لږ را ووتئ، نو تاسو ته به بیا پته ولګي چې یاره لکه دا خدای پاک خو زموږ دشمن نه دی. اورې چې هر ځای کې راځي یا خدای په موږ رحم وکړي، ما ته داسې لګي چې یاره د دې خدای پاک زموږ سره دشمني ده که نه. د خدای قدرت له تاسو چیلنج کړی، د خدای په قدرت کې تاسو هېڅ شی صحیح نه دی پرېښودی، د خدای قدرت تاسو راښکودو دغه مو کو، جنجوړ مو کو. نو چې تاسو اوبو نه لاره واغسته، په لارو کوڅو کې په نالو کې مو ورته پلشتک واچو که نه، څوک هم ما غلطۍ وس دا ویډیو بهر ته وکاږئ او د خپل کور په کوڅه کې په دغه ته وګورئ، دا نالۍ ته وګورئ چې په هغې کې څومره پلاستیک پراته دي. د دې پلاستیک دپاره فضل حکیم د سوات کې 7 MPs دي، 1 MPA د هغه ما دپاره دغه راولي چې یاره دا د هغه قانون سازي ده. 3 زمونږ MNAs دي، 2 بلکل ورک دي، یو په انګلینډ کې دی او دا بل پته نه لګي، او یو چې دی د عمران خان نه چاپېره کېږي. زمونږ یو سینیټر دی، هغه خو غیر نو چې سوات ته راشي. صحیح ده. تاسو په خپل ځای کې چې کم 400 او سوچ کوئ. وروره داسې خلک مو مشران کړي دي، تپوس دې نشئ کولی. پخپله هم ستاسو یو قطره کنټریبیوشن نشته، د یو څلورانیز کنټریبیوشن ستاسو نشته د دې خپلې خاورې دپاره، نه مو د هوا دپاره، نه مو د اکسیجن دپاره. کم سړی دې ووایي چې زما د دې سوسایټي دپاره 0 نه واخله تر 1% پورې کنټریبیوشن دی، 0.9 پورې. چې کم سړی هم وایي چې زما دومره کنټریبیوشن دی، را دې شي، زه به د هغه کار هایلایټ کړم او زه به ورسره مدد وکړم، زه به یې دنیا ته وښیم. خبره دا ده چې د یو کس هم کنټریبیوشن نشته، او کم کس چې مشر کړی دی د هغه بس صرف او صرف کیمرامین زبردست دی، ښه کیمرامیني وله کوي او ښه برابر تصویران او ویډیوګانې او د هغې سره وروره په سیلاب کې ورسره سازونه لګي. نو د خبرې مقصد مې صرف دا دی چې تاسو کې دومره شعور نشته چې تاسو د خپل حق تپوس وکئ. تاسو ژوند چې دی هغه دغه ته پرېښودی، مه غیه الله به خیر کړي، یا دا د الله امتحان و، د الله چې څه هم امتحانونه دي په سواتیانو را روان دي، بیا په پښتونخوا په پښتنو را روان دي. مه غیه الله به خیر کړي، او بیا چې وخت راشي نو الله نه خیر کوي. بیا هر سړی وروره هر ګوټ کې ولاړ او بانګونه وایي. نو حقیقت ومنئ، دا تسلیم کړئ چې څو دا تاسو نه یې تسلیم کړی چې وروره غلطي په موږ کې ده، او دا هر سره چې کوم موږ کوو. هلکه تاسو دومره سټارونه راولېږل، داس بیا دا خلک وایي چې یاره دا دغه چې دی د هغه دپاره کوي. هارون رشید زما کلاس فیلو، بابا اسرار زما دلته یو ورور دی هغه، او د نورو چا هم چې په دا کوینونه را لېږلي دي، ډېره مننه. که دا ویډیو زه نه ډیلیټ کوم، دا وي 10 ورځې بعد هسې هم ډیلیټ شي، که څوک یې ګوري ویې ګورئ. او د خپاره د خدای د کیمرامینان وپېژنئ، دا ستاسو په سترګو کې شګې درچئ، د دې سوشل میډیا د حقیقت نه راوځئ، په ښکاره باندې خپل تپوسونه مپوسونه کوئ. تاسو که د هرې پارټۍ د حقیقي کار تپوس وکئ. ما ته سکول پکار دی،
ماته هسپتال پکار دی، ماته روډ پکار دی. ته که د هرې پارټۍ یې، ماته د دغه نه مخکې ریزلټ پکار دی، د سیلاب د راتلو نه. او سیلاب ګلی دا څیزونه چې دي دا اوس یو تلخ حقیقت دی. او دغه حقیقت چې دی د دې د بچ کېدو دپاره د دې نه به مخکې کارونه کوئ. چې مخکې مو کار نه وي کړی نو دا څیزونه د منې کېدو نه دي. او کلایمټ چینج په دنیا کې ټول هر ځای کې ریسکیو ټیمان نغې کې زمونږ څه پوزیشن دی، څومره بجټ د ریسکیو دپاره دی او د دې کلایمټ چینج یا د دې ډیزاسټر د نیچرل ډیزاسټر دپاره دی. 1.25 نشته وروره، ټولې پیسې غلا کېږي. استرالیا کې پیچا دلته جزیرې واغستې، څوک یې دوبۍ ته وړي، څوک یې امریکې ته وړي. تاسو تپوس والا خلک نه یې. خو زه راشم او د 1200 کوینونه د نظره واخلم، د شاید انور په شان هغه په جیب کې کېږدم او ګرمې ګرمې درته ووایم او ځمه که نه. نو خبرې به موږ ټول کوو. چې موږ ټولو خبرې نه وي شروع کړي دا شی نه دخ کېږي. چې څو تاسو دغه کیمرامین نه وي ټارګټ کړی چې ته خدای ظالمه په دې دومره اوبو کې ته د سره راتاویږي نه د نه کیمره رقیږي. د خدای ظالمه د فضل حکیم ویډیوګانې وګورئ، په دومره باران کې کیمرامین رقېدلی نه دی، یو فوټیج یې نه دی رقېدلی. یو جوړه یې څښا کړه او بس د سوات هیرو شو. زما د چا د پارټۍ سره هیڅ کار نشته. چې کم سړی کار کوي زمونږ زړه دی، چې کم سړی کار نه کوي کیمرامین یې خطرناک دی او د کیمرامین یې تپوس وکړئ. ټول ملګري 500-600 خو مې نن کراس کړل. نو ستاسو مینه ده، الله مو یا ګوره دا غلطې خبرې دي. احسان بنیریه دا د قیامت نشانی دي. ایکس هم قیامت نشته، چې په کومه ورځ مړ شوي هغه قیامت دی. صحیح ده؟ چې کم مورز باندې ته مړ شوې قیامت دی، چې ته ژوندی قیامت نشته. دا د قیامت نشانی دي. ایکس نشانی نشته. ستا ټوله پښتونخوا چې ده د هغې ځنګلونه وسوځېدل. تا چې د هغې تپوس کړی وی چې دا ځنګلونه ولې سوځي، نن به د باندې سیلاب نه راتو. صحیح ده؟ تا که نورې ونې نالې کړی وی، قیامت چې ته ورته سوی دا به د باندې نه راتلو. نو دا مې درته وویې چې وروره دا شیطان او مغه یې الله به خیر کړي او دا قیامت دی او دا د الله پاک امتحان دی. دا چې دي په دې باندې تاسو ځان خلاصوئ. په دې باندې تاسو هغه خپله کامچوري چې ده هغه د پټولو کوشش کوئ. د دې څیزونو نه راوځئ. د خدای پاک ستاسو سره ذاتي دشمني نه ده، دا قدرت دی او دغه قدرت کې تاسو ګوتې وهلې دي. بس دغه قدرت نیچرل راوستو دپاره د مهنت ضرورت دی او مهنت پښتانه غی نه چې وکړي. پښتن ته جنت پکار دی بغیر مرګ نه، بغیر مهنت نه. پښتن به راولګي خپل زوی به په زور د قرآن ته کښېنوي، ته حفظ وکړه چې زه جنتي شم. او ته خدای دې په کونه ډبله یې ماته کړه. تا په خپله قرآن شریف ولې نه وې؟ او ته خو اوس هسې هم بوډا شوی، کار روزګار نه کوې، جو کښېنه قرآن شریف یاده وکړه نه. نو د خبرې مقصد دا دی موږ هر یو کس شارټکټ او په شارټکټ کې دا اسانې خبرې دي. دا د قیامت نښه ده، دا د الله امتحان دی، زمونږ ګناهونه دي. لکه د خدای ظالمه په دنیا کې د ټولو نه کره مسلمانان چې دی پښتانه پاتې دي. که نه دوبۍ ته لاړ شئ، سعودي ته لاړ شئ، ترکیه ته لاړ شئ، ملیشیا ته لاړ شئ، انډونیشیا ته لاړ شئ، چې چېرته هم ځئ د پښتنو په شان مسلمانان نشته. نو ځان مه دوکه کوئ، محنت کوئ، اوځئ، ونې نالې کوئ، بوټي نالې کوئ، خپلې نالۍ صفا کوئ. دا پلسټکونه چې دي د دې نه بایکاټ وکئ چې دا مو نه وي کړي، ونه مو نه وي نالې کړي. دا کم سیمټ چې تاسو بې ځایه ځایه دخ کړي دي که نه، دا مو کنلي نه وي او دې کې یو دغه نه وي نال کړی کبلې. قسم په خدای چې دغه شیز به وي او دغه دروغ به وایې چې د خدای پاک امتحان دی. اوس د خدای پاک امتحان صرف په تاسو دی، خو تاسو کامچوره یې که نه ومنئ. فلسطینیان به ناسو بس شپه مړه احسانه خو سس غول خورې نو کله وې ستا د ټولو خبرو سره اتفاق کوم او کله وې د قیامت نښې دي. په یوه شه د خدای ظالمه هلکه لاړم مرۍ مې هم دغه شوه او میک بوک مې بهر پروت دی، خپل خیال ساتئ. دا ام پی ایز او ام ان ایس
د دې ټولو ښه کیمرمین دی، دا تاسو ومنئ او د دغې کیمرمین او د ویډیو ایډیټر خلاف کمپین شروع کړئ چې دا ډرامې نورې نه کوي. د الله په امان.